درې ډیر زیات مهم خبرونه. د پاکستان په کومه سیمه کې بیا پاکستانی پوځیان هلاک شول؟ امر بالمعروف څنګه ښه اقدام کړی دی او هند بیا له افغانستان سره څنګه ځواني وکړه؟ ویډیو وګورئ ترڅو په دغه دریو مهمو خبرونو خبر شئ. راځو لومړی دې مهم خبر ته چې د پاکستان بلوچستان ایالت په سبي سیمه کې د یوې بمي چاودنې له کبله د FC-15 سرتیري وژل شوي او 8 نور یې ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د سې شنبې په ورځ رامنځته شوې ده چې د 4 ټپیانو حالت نازک او د درملنې په موخه په الوتکه کې کویټې ته استول شوي دي. بلوچ بیلتون پالو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې لسګونه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. د سبي چارواکي وایي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي ځواکونو موټر له سیمې تېرېده. د یادونې ده چې په تېرو 10 ورځو کې دا په سبي کې درېیمه چاودنه ده چې پاکستانی پوځیان پکې هلاک کیږي. او اوس همدا مهم خبر چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې دوی خپلو محتسبینو او هغو ډلو ته چې خلکو ته دعوت ورکوي نوی یونیفرم ټاکلی دی. یاد وزارت ویلي دي چې دوی اړ دي چې د دعوت پر مهال دغه یونیفرم ولري. دریم مهم او ښه خبر له هند څخه دا دی چې هند افغانستان ته د بشري مرستو 4م کاروان راولېږه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه بشري مرسته کې 2000 ټنه غنم او ځینې نور مواد شامل دي. هندوستان له افغانستان سره د 15000 ټنه غنمو بشري مرستو ژمنه کړې وه چې په وینا یې تر دا مهاله 8000 ټنه افغانستان ته انتقال شوي دي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای پامان.